افسر صاحب یو دوه درې شعرونه دي زما خپل دي وایي مینه نه کیږي انسان سره مینه نه کیږي انسان سره او په لوړو غرونو تیږې راغلې یا بخکاری وي کله د جانان د سنره نره باران د باران. سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما او نن د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس د شانګلې په ګلورینه سیمه کابلګرام کې ناسمه زما په چاپیرچل کې ډېر ښایسته فکرونه ځوانان مبارزان ناست دي. زمونږ دغه نننۍ ناڅاپي به دوه پړاوونه لري. په لومبي پړاو کې به زه یو کلام شریکوم یو درې څلور شعرونه د هغې نه پس به بیا د دې سیمې دغه ځوان فکره ملګري موږ سره ټپې شریکوي. زه به د عزت غني صاحب ډېره زیاته مننه کوم او بیا په تیره اسماعیل زمونږ د دغه سیمې ډېر تکړه ملګری دی چې دیو په زیار باندې د دیو په منډه باندې دغه غونډه را جوړه شوه. فضل ربي زما د شانګلې راشد خان راشد دی نو دی را سره هم دلته ناست دی. ډېره زیاته مننه د ده هم کومه. د ټولو راغلو ملګرو څوک چې په شعر مین دي په ادب باندې مین دي د هغو د مینې دغه پور دې راپورې وي. زمونږ یوازینۍ مدعا ده دا که زمونږ سیند دی دا که زمونږ غر دی دا که زمونږ ورشو ده دا که زمونږ ګودر دی مونږ هلته خپل د پښتو تاریخ را ژوندی کړی دی. دغه ځوانان دغه کشران د دیو یو ډېر لوی پور په موږ باندې راپورې دی چې موږ دیو ته خپل ثقافت خپل کلتور خپل تاریخ خپل سیاست وښیو. د هغه لړۍ په کړۍ کې نن موږ د دغه ښایسته کابلګرام د اباسین په غاړه باندې راغونډ شوي نو که زمونږ د عزت غني صاحب او د فضل ربي صاحب اجازت وي اول به یو څو شعرونه شریک کړم او بیا به ټپوله راځو. خوښه ده ستاسو جي؟ دا احتشام نوی کلام دی او دا تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې ځواني مې د لولکو په ګډا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه د کشرې خور واده خو ستا د پاره لوی اخترو کافرې ټوله شپه دې په نڅا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه اټک نه دې خوا خلکو په جړا جړا ځان مړ کو اټک نه اخوا خلکو په خندا کې تیره کړه اټک نه اخوا خلکو په خندا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه. او آخري شعر دی پکې فضل ربي چې هی کلونه پس یوه لمحه یو ځای کې ناست سو کلونه پس یوه لمحه یو ځای کې ناست سو لحظه وه موږ د زړونو په درزا کې تیره کړه لحظه وه موږ د زړونو په درزا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه ځواني مې د لولکو په ګډا کې تیره کړه. ډېره مننه کوم جي خوشحاله راته اوسئ ځوانانو. اوس به داسې کوو چې یو شعر به د احتشام نه واورو او بیا به موږ راځو ټپو ته چې کم ملګری ټپه کولی شئ نو داسې محسوس کوئ چې دا تاسو بیخي د خپل کور د نغري په غاړه ناست یئ او د زړه د تاوه داسې درنې او خوږې ټپې وکئ. جی احتشام به اورو زمونږ د دې سیمې یو ډېر ځوان زلمی دی په خپله سبق هم وی په شعر او ادب باندې مین دی او د ده د مینې هم په دې کې ډېر لوی لاس و چې موږ یې تر دې ځای راښکودو. جی احتشامه څه به را شریک کړې؟ افسر صاحب یو دوه درې شعرونه دي زما خپل دي وایي مینه نه کیږي انسان سره مینه نه کیږي انسان سره جاړې به بیا ځان سره واه 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 مینه نه کیږي انسان سره جاړې به بیا ځان سره که خامخا کول غواړې افسر صاحب که خامخا کول غواړې بیا وکړئ سبحان سره. واه 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 ډېر ښه شعر دی تاسو ته یې ډالۍ وي چې
که یقین دې په دې نه راځي که یقین دې په دې نه راځي تپوس وکړه مجروح کړې د رقام سره واه 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 پرنس مجروح د ده تخلص دی نو ډېره زیاته مننه کومه او ډېر خوشحاله شوم وګورې د ده دا شعرونه خو ډېر د کار دي او دغه هیله لرو چې دا به د دې سیمې دپاره د خوشحالۍ زیری راوړي خان استاد غوښه ده په ټپو باندې لاس پورې کړو بالکل یو جی ها ښه ارادې ته مضبوطې دي ملا خو کمزورې نه ده که نه هسې نه چې په تاسو باندې ملا وتړم او بیا یوازې پاتې شم وګوره داسې خو به نه وي که نه ښه چې په کم انداز باندې څوک ټپه وایي بس هغه ته په هغه انداز کې اجازت دی ټیک ده که نه نو زه به درته خپل انداز نه شروع کړم چې او خوله یې د وینو ډکه راوړه ای جنۍ په یار پسې بنګړې خوړلې دینا جنۍ په یار پسې بنګړې خوړلې دینا او جانان ستا په جدای کې لکه تنظرې یوه زرې پاتې شوما لکه تنظرې یوه زرې پاتې شوما د دریابونو لمبو ځان وم او نصیب مې کم شو د لختي اوبه مې وړینا نصیب مې کم شو د لختي اوبه مې وړینا دا بر اسمان چې څنګه شین دی داسې مې زړه در پسې شین دی مړ به شمه داسې مې زړه در پسې شین دی مړ به شمه ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینا او ډکی را ټول کا اور پې بل کا او زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکوو او زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکوما او په زړه مې شنه غوړاس کې سوځي نو نری نری سکار مې جبې له راځي نه نری نری سکار مې جبې له راځي نه یو دی غریب پیدا کړم خدایا بل دی مین په کبرجنو خلکو کړما بل دی مین په کبرجنو خلکو کړما او په لوړو غرونو تیږې راغلې یا به ښکاري وي یا به مستې پیغلې وي نه یا به ښکاري وي یا به مستې پیغلې وي نه په زړه مې تور خامار لګیا دی د خوشحالۍ غوښې تې خوري د غم پرېږدي نه د خوشحالۍ غوښې تې خوري د غم پرېږدي نه یا خدای دا پورې غر سورې کې چې ترې راوځي شنه توتیان خورسانګونه چې ترې راوځي شنه توتیان خورسانګونه او یو مې ګل کړی کمیس پروت دی دا بل کمیس د یار غوی مولا جوړوما دا بل کمیس د یار غوی مولا جوړوم او د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی سنرې نرې باران دی باران د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی سنرې نرې باران دی باران سنرې نرې باران دی باران واه 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 ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو یقینا چې موږ ته خپله ځواني را یاده کړه د دغه ځوانانو سره چې ګیر چاپېره ناسو زمونږ د ادب دغه ریاضت زمونږ د ناڅاپي مشاعرې دغه لړۍ به په دې خاطر باندې د پښتون وطن هر ګوټ ته رسو چې دا زمونږ وطن دی دا زمونږ خاوره ده د دې څڼه سترګه دلته امن راوسته دا زمونږ لومبی فرض دی هم د دغې سره په نن دغه ناڅاپي مشاعره چې ده دا د کابل ګرام شانګلې نه پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ